د پکتیکا ولایت مرکز شرنې اړوند د خواجه خیلو سیمه کې د 9,896,222 افغانیو په ارزښت د سربند او کانال پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیکا والي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني د یادې پروژې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د پروژې له مسؤلینو او انجینرانو مننه وکړه چې د پروژې په سم تطبیق کې یې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړي او د پروژې چارې یې د ولسونو له غوښتنې سره سمې په لوړ کیفیت ترسره کړي دي. څمکني زیاته کړه چې د خپل ماموریت له پیل نه تر پایه به یې هڅه دا وي چې د پکتیکاوالو لپاره دا ډول ګټورې پروژې منظوري او ګټې اخیستنې ته وسپاري ترڅو په پکتیکا کې په اساسي ډول بدلون راشي. راتلونکی کال چې څومره څه د پکتیکا دپاره راوړلی شي هغه به په صحیح شکل سره په پوره امانتدارۍ سره او د تاسو په همکارۍ سره به د پکتیکا دپاره کار کیږي او د پکتیکا د انکشاف دپاره به کار کیږي. د یادې پروژې مسؤل او د اوبو او انرژۍ وزارت استازي عبدالستار هم د پکتیکا له خلکو او ولایتي ادارې مننه وکړه چې له دوی سره یې د پروژې په سم تطبیق کې هلې ځلې کړي دي او په بیا یې د پروژې له چارو څخه څارنه او نظارت کړی دی. عبدالستار زیاته کړه چې د یاد سربند او کانال د جوړېدو چارې د یونیک وهاج ساختماني شرکت له لوري د شاوخوا یو کال په موده کې بشپړې شوي او مالي لګښت د اوبو او انرژۍ وزارت لخوا ورکړل شوی دی. هغه ویل د یاد سربند په جوړېدو سره به د دې سیمې 3,315 هکټاره ځمکه خړوبه او 3,980 کورنۍ به په کرنیزه برخه کې ترې ګټه پورته کړي. خوشبختانه دغه پروژه د محترم مشرانو په همکارۍ سره د جناب والي صاحب او شرکت کوم قرارداد ورسره شوی واقعا سره په ډېر ښه کیفیت سره وخت نا وخت نظارت ورباندې شوی دی. ما د دویم ځل ورته راغلی یم پروژې ته او په ډېر ښه کیفیت سره یې کار کړی دی. نو دغه پروژې په تکمیلېدو سره تقریبا 3,315 هکټاره مځکه به خړوبېږي. د سیمې قومي مشر غلام دستګیر حیدري د پکتیکا له والي او د یادې پروژې له ټولو مسؤلینو مننه وکړه چې د دوی د سیمې د پرمختګ لپاره یې د دوی له غوښتنې سره سم کار کړی دی. حیدري زیاته کړه پخوا یې د کرنې په برخه کې د اوبو د نه شتون له امله زیاتې ستونزې درلودې چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به یې ډېری ستونزې هواري او د سیمې د آبادۍ او سمسورتیا لپاره به زیات کار وکړي. اما دا اولین خدمت ته دې چې راته شوی لږ له یاده لوېدلي یو لږ نورو کارو ته نه ډېر کا ضرورت لرو. زموږ تکیه په زراعت د خواجه خیل تکیه په زراعت او ډېره پراخه مځکه لري اما اوبه نه لري. د یادونې وړ دی چې د یادې پروژې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د پروژې مسؤلین او انجینران د پروژې د سم کار له امله د والي له لوري په ستاینلیکونو وستایل شول.